پاکستانی پوځ بالاخره عمران خان ته غوسه شو. د پوځ مشر بدلون په هکله د عمران خان څرګندونو پاکستانی پوځیان غوسه کړي. د پاکستانی پوځ رسنیزه څانګه ISPR په یو اعلامیه کې ویل شوي پاکستان پوځ مشرتابه په هکله د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان څرګندونو له کبله پوځیان سخت غوسه دي. د ISPR په اعلامیه کې راغلي ښاغلي عمران خان دا له سپکاوي ډکې او بې ضرورته څرګندونې په یوې غونډه کې کړې چې د پنجاب په فیصل آباد کې شوي. د پوځ اعلامیه زیاتوي په خواشینۍ سره باید وویل شي چې داسې وخت د پوځ مشرتابه د بدنامولو او کمزوره کولو هڅه کیږي چې دا اداره هره ورځ د پاکستانیانو د امنیت خوندي کولو لپاره سربازي کوي. له دې مخکې د پاکستان مخکني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان پر پخواني لومړي وزیر میاں محمد نواز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند پر شریک مشر آصف علي زرداري تور پورې کړی و چې ګواکې هڅه کوي په نومبر میاشت کې د پاکستان پوځ لپاره د خپل خوښې مشر وټاکي چې په وینا یې دغه سیاستوال غواړي له فساد ضد قضیو ځانونه وژغوري. بل لور د پاکستان رسنیو همغږي کوونکې ادارې پیمرا له لوري په ژوندۍ بڼه د عمران خان پر وینا د بندیز لګولو قضیه کې د پلازمینې اسلام آباد عالي محکمې مشر قاضي ویلي تاسې په عام محضر کې څنګه داسې خبره کولی شئ چې د پوځ مشر له هیواد سره مینه لري او که نه.